د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزیر وایي خلک باید د نظام د پیاوړتیا لپاره یو موټی پاتې شي. د سرحدونو قومونو قبایلو چارو وزیر مولا نور الله نوري ته ښار کې یو ولسي غونډې ته په خبرو کې ویلي اسلامي نظام د خلکو لپاره د مور حیثیت لري او په خبره چې افغان حکومت په ټولو برخو کې د ولسونو ساتنه پالنه او روزنه کوي. هغه ټینګار کړی چې د هیواد اوسنی نظام د ولس له عقیدې کلتور او ارزښتونو سره سم ولاړ دی او خلک باید د هغه د پیاوړتیا لپاره یو موټی پاتې شي. نن چې د اسلامي امارت سره د افغانستان ولسونه ملګري دي، پرون چې په جهادي مرحله کې د افغانستان ملتونه او ولسونه ورسره ملګري ول، دا په زور نه وو بلکې د افغانستان ملتونه او ولسونه له اسلامي نظام سره د عقیدې له نګاه ملګري دي چې دا نظام د دوی د عقیدې نظام ده. اسلامي امارت د جنگ تصمیم نه لري، اراده نه لري، اما که مقابل جانب تصمیم و اراده د جنگ لري، نافذوي، تحمیل کوي، بیا خو نو دفاع پر موږ باندې فرض عین ده، دفاع پر موږ باندې واجب ده. موږ به د خپل مملکت د یوې لویشتې دفاع د سر په بدل باندې کوو ان شاء الله العزیز. په ورته مهال دی غونډه کې قومي مشرانو د اوسني نظام په کلک ملاتړ د ټینګار ترڅنګ ویلي هغه کسان چې له هیواده بهر لوی شوي د افغانستان ستونزو سره د نابلدۍ له امله یې تر ډیره هیواد ته زیان رسولی دی. قومي مشرانو د نظام ترڅنګ د پاکستان په وړاندې د افغان خاورې د ساتنې ژمنه کړې او په خبرې چې ولسونه د هر ډول ننګونو په وړاندې قربانۍ ته چمتو دي. اینمی مردمی که امروز جغرافیایی را اداره میکنند که جغرافیای آزاد مستقل تمام تصمیمات ملی، قانونی، شرعی، اقتصادی، نظامیش از طرف خود امیرالمومنین و کابینه محترمشان اتخاذ میگردد و فیصله میشود. ای فوج پاکستان، ملت افغانستان و ملت پاکستان فرقی ندارد، ملت اسلام یک ملت است. بهترش این است که با امارت اسلامی افغانستان، با ملت عزیز و فداکار افغانستان ایتون نیرنگ بازی خلاچی نکو. د یادونې ده چې په دې غونډه کې د سرحدونو قومونو قبایلو چارو د وزیر په ګډون د یاد وزارت د بیلابیلو چارواکو په ګډون ځایي مسؤلانو، علماو، قومي مشرانو او ځوانانو ګډون درلوده.